بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دا کوم ځای کې چې ولاړ یو او دا محل تاسو ته ښکاري او شاته مسجد شریف دی او دې خوا چې دی دا زړه آبادي ده او کور دی او دغه چې دا موږ ورسره څنګ کې ولاړ یو دا قبر او زیارت ته یو مشهور جلیل القدر صحابي حضرت جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنه دی. تاریخ علماء لیکلي دي چې دا قبیله څوک وایي د یمن نه راغلې ده او څوک وایي د همدې ځای اوسېدونکي دي او څوک د ایست قبیله یادوي. پخوا دې علاقه کې مشهورې قبیلې وې، خو مورخینو لیکلي چې تقریبا د رمضان په میاشت کې په 9م کال د هجرت باندې کله چې د مدینې منورې ته راورسېده نو دا یو ډیر حسین او جمیل صحابي و، ان تر دې پورې چې عمر رضی الله تعالی عنه به د په حق کې ویلي چې جریر ابن عبدالله چې دی دا یوسف هذه الامه، دا د امت یوسف دی او څنګه چې په انبیاء کرامو کې حضرت یوسف علیه السلام ښایسته انسانو او رب کریم حسن ورکړی و، نو د ده په باره کې به عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د دې امت یوسف دی. د همدې وجې نه حدیثو کې دا هم راځي چې کانه ضخم الجثه، مورخینو لیکلي دي غټه جثه یې لرودله او غټه تنه یې لرودله. نو چې کله دی مدینې منورې ته راغی او خپله سورلۍ ودروله او د سورلۍ د ودرېدو نه بعد خپله جوپه یې واغوستله. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د علم نه قربان شم، نبی علیہ السلام دننه مسجد شریف کې صحابه کرامو سره ناستو، نو صحابه کرامو ته وفرمیل چې یدخل من هذا الباب رجل، د دغې دروازې نه به اوس په تاسو باندې یو سړی راننوځي او داسې سړی به وي چې د هغه په مخ مبارک کې او د هغه په تنه کې به د بادشاهي آثار ښکاره کیږي. صحابه کرام وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ ته وکړله چې داسې سړی به راننوځي. وایي ومو کتل چې حضرت جریر رضی الله تعالی عنه راننوته، راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناسته، بیعت یې وکړه. عجیبه لا دا وه تاریخ چې وکتلی شي ډیر کم صحابه کرام دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل صادر مبارک وړولی. یو د هغې صحابه کرامو د جملې نه صحابیه ده، انشاءالله اوس به موږ تاسو زیارت ته لاړ شو، حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مور بیبي وه. کله چې غالبا د حنین غزوه او د علاقه فتح شوله نو خلکو چې دی غلامان را تقسیمول، نو دې مبارک تم یو صحابي مبارک وړاندې شي اراده د دې د رانیولو وه. نو چې څنګه یې دا رانیوله نو مبارک یې پې غږ وکړه چې ما ته لاس مه راوړه او ته لاړ شه ته د خپل پیغمبر ته ووایه چې دغلته یو زنانه ولاړه ده او نوم یې حلیمه سعدیه ده. صحابي مبارک راغی، حلیمې رضی الله عنها خبره یې محبوب ته راوړله، نبي علیه السلام راوغوښتله، څادر یې ورته وغوړه او کېنوله ورباندې، ویې فرمیل چې دا زما رضایي مور ده. او دویم دی چې کله راغی نبی علیه السلام سره بیعت وکړه، حدیث مبارک د مسلم کې راځي چې نبی علیه السلام صادر وغوړو لیجلس علیه، د دې دپاره چې دی مبارک کینی ورباندې ده ته صادر وغوړو. او د صادر د غوړولو نه بعد بیا محبوب صحابه کرامو طعام یو وصیت هم وکړه، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه، ای صحابه کرامو چې کله تاسو ته د یو قوم کریم راشي او عزتمند سړی درته راشي نو تاسو د هغه اکرام کوئ او د هغه عزت کوئ. او دی خو طبعا کریمو د بادشاهي اثار مخې کې ښکاره کېدل. تاسو فکر وکړئ چې دا تقریبا 1400 کاله نه واخله آبادي ده په دغې حال باندې، نو دا د اوس شاهي محلونو نه هم دا محل ښایسته دی چې دننه پکې موږ وګرځېدلو، ځایونه مو پکې وکتل، دی پټي دي، ځمکې دي، کویانې دي، نو دا طبعا دغې وخت کریم انسانو، شریف انسانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د ده تاسو عزت وکئ او د ده چې دی اکرام وکئ. نو بیا د هغې نه بعد ایمان یې راوړه، چې کله ایمان راوړه د ایمان راوړلو نه بعد صحابي مبارک دی نو عجیبه عقیدې وي د نبي علیه السلام په باب. دا وروستو نورو صحابه کرامو نه بیا پوښتنه کوي چې زه کله راتلم زما په حق کې خو نبي علیه السلام څه شی ونه ویل، نو دې صحابه کرامو ورته ویل چې ته کله راننوتلو نه مخکې د نبي علیه السلام وفرمیل چې په دې دروازه به یو کریم سړی راننوځي وی دا خبره ستا په حق کې وکړله. نو مبارک فرمایي چې فحمدت الله عز وجل، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره زما په حق کې کړې وه د رب العالمین حمد و ثنا مې وویله، په دې باندې ډېر خوشحاله شوم چې نبي علیه السلام زما ستاینه وکړله. او بیا عجیبه روایات تقریبا تر 200 پورې روایات د مبارک نه چې د هغه اهل سیرو را نقل کړي دي. ځینې پکې داسې روایت دي چې هغه متفق علیه دي، خو یو د هغې روایاتو نه دا د حدیث مبارک کې راځي، د مبارک فرمایي
ما حجبني رسول الله صلی الله علیه وسلم مذ اسلمت ولا رآني الا ضحكه. وی کله چې بم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زه مخامخ شم محبوب به راته مسکی وخندلې به او کوم وخت نه چې ما اسلام راوړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه محجوب شوی نه دی او زما نه پناه شوی نه دی. یو وخت د وختونو نه داسې راغله عجیبه لا دا وه دا خلکو د خانه کعبې په ضد باندې یوه کوټه جوړه کړله او د هغې علاقې خلکو ته به یې ویل چې تاسو راځئ د همدغې کعبې چې دی تاسو تعظیم کوئ او د دې عزت کوئ او د دې اکرام کوئ د خانه کعبې په ضد باندې. یو وخت داسې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوټې ته به ذوالخلصه ویلې نو نبی علیه السلام صحابه کرامو منځ کې ناست وی فرمیل من یریحني من ذوالخلصه ما به د ذوالخلصې نه څوک خلاص کړي څوک به ما ته راحت راکړي. یعنې معنا دا مبارک فرمیل چې زه په دې ډېر سخت غمجن یم چې د خانه کعبې په ضد کوټه جوړه ده او خلک د هغې تعظیم کوي او طوافونه کوي تېنه نو دې نه به مې څوک خلاص کړي. جریر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې زه دې تېنه خلاصوم د مبارک. نو روایت کې راځي یو تاریخ دا لیکلي دي چې کله دی پورته لاړه ډېر سخت خفه وکانه لا یثبت علی الخیل په اس باندې کېناستی نه شو یا څوک وایي زده نه و څوک وایي چې نه جوسۍ ډېره غټه وه د غټوالي د وجې نه چې دی په اس باندې نه شو کېناستی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې یا رسول الله انی لا اثبت علی الخیل زه په اس باندې سورېدی نه شم سورلي ورباندې نه شم کولی او تاسو ته ما ویلي وو چې ذوالخلصې نه به مو زه خلاص کړمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته کښېنه چې کله مبارک اس راوغوښته حدیث الفاظ دا دي دا حدیث مبارک ما په بخاري کې ډېر زیات کتلی او څو ځایه دا د حمص قبیلې او د ده چې کوم قبیله او خاندان او خپل قوم سره انتهایي محبت او مینه م وه خو الله تعالی نن د حاجي صاحبانو په برکت باندې او په دې دیدار باندې مشرف کړلو. نو هلته دا څو ځله د حدیث مبارک راغلی الفاظ د حدیث دا دي چې نبی علیه السلام فضرب فی صدري زه په سینه کې ووهلم او دعا یې راته وکړه چې اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیه الهه دی په اس باندې سپور کلک کا او ته دې وګرځوه هادیا مهدیه. مبارک فرمایي چې دا دعا راته نبی علیه السلام وکړله او زه په سینه کې ووهلمه وی د هغې نه بعد بیا ما چېرته د اس د سورلۍ نه شکایت نه دی کړی. دا د محبوب معجزه وه د ده شعر که فکر کوئ یعنې اس باندې طبعا چې څوک سورلي کوي خو چل زده کوي او دا چې دی صرف په سینه مبارکه کې وه ویل چې اللهم اجعله هادیا مهدیه دا دعا یې ورته وکړه لاړ هغه کوټه یې ړنګه کړله او د ړنګېدو نه بعد بیرته راغی نبي علیه السلام ته وفرمیل د الله نبي کوټه مې ړنګه کړه او داسې مې پرېښودله کمثل الجمل الاجرب لکه په شانته د پمن اوښ چې پمن چې زره دغه یې که نه ځینې ځایو کې وختي بدې ښکاري هم دغسې مې خچنه پچنه راته پرېښودله. نو دا هغه صحابي مبارک دی جلیل القدر رب العالمین دې زموږ دا زیارت هم قبول کړي او دوستان چې څومره دي الله دې پاک او مقدس ځای ته راولي. ماما دې وجي صاحب دې زموږ مهمان نوازي وکړله رب العالمین دې د دوی دا خدمت هم په خپل دربار کې قبول کړي او الله تعالی دې ورته په دنیا او آخرت باندې نیکې بدلې ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.